السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د 11م صنف د ریاضي د کتاب د 22مې صفحې د تمرین حل وړاندې کوم چې د پارابولا تر عنوان لاندې ده. نو د دې تمرین لومړی سوال په دې ډول ده چې وایي چې د دغو پارابولا د رأسونو او د محراقونو وضعیه کمیت پیدا کړئ او د حادي خطونو معادلې پیدا کړئ او بیا یې ګرافونه هم رسم کړئ. نو لومړی معادله یې موږ تاسو ته راکړې ده د وای مربع منفي 4x مساوي کیږي له 0 سره په دې شکل باندې. نو دلته په عمومي ډول باندې مخکې له دې نه چې زه د دې معادلو حل ته راشم غواړم تاسو ته یوه خبره تکرار کړم، هغه دا ده چې کله موږ پارابولا لرو په هغه کې به یا وای مربع وي او یا به اکس مربع وي، لکه دلته د دواړو مثالونه لرو. نو کله چې معادله موږ لرو د هغه عمومي شکل ګوره په لومړي فصل کې داسې ذکر شوی ده چې یا به په داسې شکل وي وای مربع مساوي کیږي له 4 px سره چې پی به د محراق د کمیاتو وضعیه نه یو وضعیت وي. نو په داسې حالت کې چې کله وای مربع ولرو نو په هغه حالت کې د موږ پارابولا یا ښي طرف ته واځوي یا چپ طرف ته واځوي. نو که ښي طرف ته واځوي په داسې شکل به وي او که چپ طرف ته واځوي په داسې شکل به وي. هغه پارابولا چې ښي طرف ته واځوي خوله یې د هغې لپاره پی له 0 نه غټ عدد ده او هغه معادله چې د پارابولا خوله هغه منحني چې پارابولا یا پارابولا چې خوله یې چپ طرف ته واځوي په هغه کې پی منفي عدد ده یا له 0 نه وړکی. او همدارنګه په هغه معادلو کې یا په هغه پارابولاو کې چې مونږ x مربع وي یعنی داسې شکل ولري x مربع مساوي کیږي له 4 py سره په داسې شکل کې چیرې دا پارابولا ولرو هغه به یا پورته هغې پارابولا خوله واځوي او یا به ښکته د هغې پارابولا خوله واځوي. نو که چیرې بیا هم پی غټه وي له 0 نه په هغه صورت کې د پارابولا خوله پورته واځيږي او که چیرې پی وړکی وي له 0 نه په هغه صورت کې د پارابولا خوله لاندې واځيږي. اوس به راځو همدغه شکل ته چې لومړۍ معادله زموږ داسې راکړل شوې ده چې وای مربع مساوي کیږي له نه وبخئ وای مربع منفي 4x مساوي کیږي له 0 سره. نو که چیرې دا موږ په عمومي شکل باندې ولیکو موږ 4x د معادلې بلې خواته وړی شو داسې لیکلی شو چې وای مربع مساوي کیږي له 4x سره. که چیرې له دغه عمومي شکل سره یې مقایسه کړو چې هغه د وای مربع مساوي کیږي له 4 px سره ګوره دا عمومي شکل و کله چې د پارابولا معادله ثبوت ته ورسوئ په دغه شکل معادله لاسته درځي. نو دا دواړه که چیرې مقایسه کړو موږ ته د پی قیمت یو راکوي او یو موږ پوهیږو چې له 0 نه غټ عدد ده. نو لومړی کار موږ چې کوو د دې لپاره چې د دې د رأس کمیت پیدا کړو لومړی موږ وای له 0 سره مساوي کوو چې x څه راکوي. نو وای مربع وبخه چپ طرف د معادلې له 0 سره مساوي کوو. نو که چیرې وای مربع له 0 سره مساوي شي کوم عدد دي چې په دې معادله کې تطابق کوي هغه یوازینی یو واحد عدد ده چې وای هم باید 0 وي ځکه که وای 0 نه وي بل هر هغه عدد وي چې مربع شي بیا 0 لاسته نه راکوي. نو کله چې وای له 0 سره مساوي شو د موږ مطلب دا ده چې دلته 4x هم باید له 0 سره مساوي شي ځکه چپ طرف مو 0 سره مساوي کړی وو. نو 4x باید هم له 0 سره مساوي شي او 4x په هغه صورت کې صرف په هغه صورت کې له 0 سره مساوي کېدلی شي چې x خپله له 0 سره مساوي وي. نو دلته موږ د رأس وضعیه کمیت پیدا کړل چې s که اس ته رأس وایو اس 0 د دې پارابولا رأس ده یعنی په مرکز د محورونو د x او y کې د رأس یې. دویم کار موږ چې غواړو هغه دا ده چې د محراقونو کمیت وضعیه پیدا کو. کله چې پارابولا په دې وخت کې ګوره وای مربع ده چې وای مربع ده او پی له 0 نه غټ ده نو د دې لپاره موږ پارابولا ښي طرف ته واځه ده. نو چې ښي طرف ته واځوي خوله نو محراق باید د x په محور باندې وي. محراق کله چې د x په محور باندې وي او د y کمیت یې 0 وي نو f د مونږ کیږي د x کمیت خپله پی وي په داسې صورت کې. نو f یا محراق پی او 0 کمیت وضعیه لري. پی دلته مونږ لرو چې څو ده هغه یو ده
او وای کمیت وضعیه 0 ده. نو د محراق کمیت وضعیه کمیت مو هم پیدا کړل. په دریم قدم کې موږ څه پیدا کوو چې د هغې معادلې خط د خط معادله پیدا کوو چې هغه د دې پارابولا هادي ده. د دې پارابولا هادي کله چې پارابولا ښي طرف ته خوله وازوي او وای مربع وي پکې، نو د اکس مساوي کیږي له یو کانسټنټ سره چې هغه پی ده، منفي پی ده، هغه به د دې پارابولا هادي خط وي. نو د دې پارابولا هادي یا ډایرکټریس د دې معادلې چې شی ده چې اکس مساوي کیږي له منفي یو سره، دا خط هادي معادله ده. نو په داسې حالت کې به او په آخري هغه کې ګراف یې داسې رسموو. ګوره رأس یې دلته و د اکس او وای، که چیرې دا وای وي دا اکس وي، او پی مساوي کیږي له منفي یو سره، دغه خط د دې ډایرکټریس و، او فوکس یا فوکای 1 0 یو 0 نقطه وه، هغه دغه نقطه راځي، دې ته به اف وایو او دا نقطه به اس شي. نو پارابولا به داسې واضح شوي، داسې شکل به لري دا پارابولا. اوس همدې ډول باندې دویم سوال ته راځو چې په دویم سوال کې موږ ته معادله داسې راکړې ده چې هغه د اکس مساوي کیږي له 2 وای سره ده. نو کله چې x مساوي شي له 2 وای سره، x مربع مساوي شي له 2 وای سره، په داسې حالت کې چې x مربع وي موږ پوهیږو چې پارابولا یا باید خوله پاس طرف ته وازوي په x وای محور کې، یا ښکته طرف ته وازوي. نو بیا موږ دا په سټانډرډ شکل باندې لیکو چې هغه داسې ده چې x مربع مساوي کیږي له 4 پی وای سره. نو دلته وګوره وای دلته لرو، وای دلته لرو، x مربع دلته لرو، x مربع دلته لرو، د 4 پی په ځای باندې موږ 2 لرو. نو کله چې 4 پی د موږ له 2 سره مساوي شي، د دې مطلب دا ده چې پی زموږ مساوي کیږي له 1.5 سره، نیم سره وبخئ، نه 1.5 سره نه. او دا هم ګورو چې پی له 0 نه غټ ده. نو د دې لپاره پوهیږو چې د دې پارابولا خوله پورته طرف ته وازه ده. دویم کار موږ چې کوم کوو، د رأس کمیت پیدا کوو. د رأس کمیت چې پیدا کوو، اکس مربع باید له 0 سره مساوي شي. چې اکس مربع کله له 0 سره مساوي شي، د دې مطلب دا ده چې اکس باید له 0 سره مساوي شي. اکس کله چې 0 سره مساوي شي، نو موږ لرو چې 2 وای مساوي کیږي له 0 سره، د دې لپاره وای هم باید مساوي شي له 0 سره. نو د دې لپاره اس ته که چیرې د رأس نوم ورکو، نو د رأس نقطه به 0 0 نقطه وي، دې ته به رأس ولیکمه. او په دویم قدم کې موږ محراق پیدا کوو. محراق موږ لرو په داسې حالت کې چې د پارابولا خوله پورته طرف ته وازوي. د محراق موقعیت باید د وای په محور باندې وي، د اکس کمیت وضعیه 0 وي او د وای کمیت وضعیه پی وي. پی موږ دلته پیدا کړې ده چې هغه 2 ده. نو اف موږ نوم ورکوو، د اکس کمیت وضعیه باید 0 وي او د وای کمیت وضعیه باید پی وي، چې پی د موږ نیم ده. نو دا شو د محراق کمیت وضعیه. او همدارنګه د پسې موږ راځو د دې معادلې د ډایرکټریس یا د هادي د خط معادلې ته. د هادي د خط معادله ګوره، کله چې پارابولا خوله بیا وایم پورته طرف ته وازوي، د هادي خط باید د اکس له محور سره موازي وي. نو د اکس له محور سره موازي وي له یو کانسټنټ عدد سره. نو هغه باید مطلب دا وي چې وای مساوي کیږي له منفي پی سره، باید په داسې حالت کې د دې خط معادله وي. نو موږ وای مساوي کیږي منفي پی لرو، منفي 1/2. دا د هادي خط معادله ده، هادي خط. اوس ګراف ته راځو. ګراف موږ په داسې شکل رسمو چې دا د اکس او د وای محورونه دي، اکس او وای. او موږ لرو لومړی محراق پیدا کوو. د محراق کمیت وضعیه 0 او 1/2 ده. نو که چیرې دلته 1 وي، 1/2 به دلته وي، دا به اف نقطه شي محراق. او دغه ډایرکټریس خط چې ده هغه وای مساوي کیږي له منفي 1/2 سره. نو که چیرې دغه منفي 1 وي، دغه به منفي 1/2 وي، دا به شي زموږ ډایرکټریس. دلته به ورته ولیکم ډایرکټریس.
ډایرکټریکس. نو د پارابولا خوله او رأس یې چیرته ده؟ رأس یې اس موږ پیدا کړ چې هغه 0 کمیتي وضعیه لري. نو د دې له دغه ځای نه شروع کیږي د دې پارابولا. نو خوله یې پورته طرف ته وازه ده. د دې لپاره باید په داسې شکل جوړوي دا پارابولا. نو په راتلونکي اکسرسایز کې به یا په راتلونکي ویډیو کې به زه د همدغه تمرین دوهم سوال هم درته البته کولی شو په همدې ویډیو کې دویم سوال هم تکمیل کو. نو په دویم سوال کې داسې وایي چې د دغو پارابولا معادله د هغو پارابولا معادله ومومئ چې مختصات یې د رأس او محراقونو مختصات یې په لاندې ډول وي. لومړی یې موږ تاسو ته راکړې ده چې په A برخه کې د دې سوال چې اس یا رأس د دې 0 نقطه ده، یعنی په اوریجن کې ده، او اف محراق د دې چې ده هغه 0.5 ده. په داسې حالت کې ګورو چې محراق نقطه یې ګوره د وای په محور باندې ده، ځکه چې د اکس کمیتي وضعیه یې 0 ده. نو له دې نه موږ څه پوهیږو؟ له دې نه موږ دا پوهیږو چې د دې پارابولا خوله یا پورته طرف ته وازه ده یا ښکته طرف ته وازه ده، نه ښي طرف ته وازه ده او نه چپ طرف ته وازه ده. نو ضرورت ورته نشته، خو صرف د پوهې لپاره به زه تاسو د دې ګراف د رسمولو په کومک باندې به لږ توضیح درته درکړم. نو که چیرې موږ محراق ولرو 0.5 او دغه 5 مثال دا 5، نو دغه نقطه د موږ محراق جوړیږي او رأس د موږ 0 جوړیږي او دغه د موږ ډایرکټریس جوړیږي. دغه خط ډایرکټریس په دې کې ګوره متوجه شي چې رسم ضرورت نشته. زه رسم صرف د پوهې لپاره کومه. نو اوس معادله درته پیدا کوم. نو دا پارابولا چې محراق دې خواته دا ډایرکټریکس او رأس دلته، نو طبیعي خبره ده د دې معادلې د دې پارابولا خوله پورته طرف ته وازه ده. نو په داسې حالت کې به د دې پارابولا معادله به په داسې شکل وي. ګوره موږ لرو چې وای نه وبخښئ اکس مربع مساوي کیږي له 4 وای سره په داسې حالت کې که نه. نو موږ 4 موږ لرو دلته چې P5 ده. نو کله چې P5 سوله چې مساوي شي له 5 سره، په دې معادله کې چې واچوي موږ ته د پارابولا معادله لاسته راوړي چې هغه به شي اکس مربع مساوي کیږي له 4 ضرب 5 شل وای سره، یا دا په داسې شکل هم لیکای شي چې اکس مربع منفي شل وای مساوي کیږي له 0 سره. دا د اولې پارابولا معادله شوله. په دوهمه بي برخه کې موږ ته اس راکړی ده چې هغه 0 ده او اف یې راکړی ده چې هغه محراق ده هغه -2 او 0 ده. نو په داسې حالت کې موږ بیا هم لرو اف په اکس محور باندې ده یا محراق د اکس په محور باندې ده. نو کله چې محراق د اکس په محور وي او رأس د پارابولا د کمیتي وضعیه په اوریجن کې یا په مبدأ کې، نو له دې نه معلومه خبره ده چې دا پارابولا خوله یا ښي طرف ته وازه ده یا چپ طرف ته وازه ده. په علامې د پی باندې دا فیصله کیږي، لیکن پورته او ښکته وازه نه دي. نو دلته مونږ پی لرو چې -2 ده که نه. نو هغه معادله چې پی له 0 نه وړکوي، طبیعي خبره ده د دې خوله به د دې پارابولا خوله به چپ طرف ته وازوي، خو د معادلې اصلي شکل یې وای مربع مساوي کیږي له 4 اکس سره ده. نو د پی قیمت دلته وضع کوو د پی په ځای باندې، نو دا به شي وای مربع مساوي کیږي له 4 ضرب -2 -8 اکس سره، یا دا په داسې شکل هم لیکلی شو چې وای مربع جمع 8 اکس مساوي کیږي له 0 سره. دا د دوهمې پارابولا
معادله شوله. نو هیله ده چې تر اخره پورې مو غوږ نیولی وي. که چیرې تر اخره پورې را سره مل وئ هیر مو نشي چې چینل ته سبسکریپشن وکړئ او نورو دوستانو ته هم خپرې کړئ تر څو د راتلونکو ویډیوګانو نه باخبره اوسئ. ډیره مننه.